السلام علیکم. طالبانو د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې وه چې د دوی پلاوي ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلي کې د ګډون او د وینا اجازه ورکړي، خو ملګرو ملتونو یې دغه غوښتنه رد کړې ده او د پخواني حکومت استازي به پکښې ګډون او وینا کوي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجارک ویلي دي طالبان په عمومي اسمبلۍ کې ګډون او وینا نشي کولی. سټیفن دوجارک ویلي دي د سپټمبر پر 28مه به په عمومي اسمبلۍ کې په رسمي توګه غلام محمد اسحاقزی د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. اسحاقزی د افغانستان د تیر حکومت سفیر دی چې لا هم پر خپلې چوکۍ پاتې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکي د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې لا هغه غوښتي دي چې د طالبانو استازي ته په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون او وینا اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د اعتبار بښنې کمیټې هم د افغانستان په تړاو کومه ناسته او پریکړه نه ده کړې. دا په دې معنی چې د افغانستان د پخواني حکومت استازي محمد اسحاقزی په خپل ځای پاتې دی. د راپورټونو له مخې طالبانو د خپل سیاسي دفتر غړی او ویاند سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر په توګه معرفي کړی و چې لا هم ورسره ملګرو ملتونو موافقه نه ده کړې.